بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن په نوې موضوع خبرې کوو چې هغه د ګرامر له برخو څخه WH question why ده. why WH question یا معلوماتي سوال ده چې سوال کوي او معلومات غواړي. یعنی دا معنی چې معلوماتي سوال ده، پوښتنه ده، معلوماتي پوښتنه ده. د په یو څو زمانو کې ښایو چې هغه سمپل پریزنټ ټینس او سمپل پاست ټینس دي. او دې تر ټولو د مخه راځو تعریف ته. why is WH question or information question to ask about reason. Why is WH question? Why is WH question or information question to ask about reason? Why چې دا یو WH question دا یعنی WH question په دې معنی چې WH دا هغه پوښتنې دي یا هغه سوالونه دي. دا به تاسو ان شاء الله پوهیږئ څه هم څه نه څه. دا هغه پوښتنې دي چې هغه سوال کوي او معلومات غواړي. او یا دا WH question هغه سوالونه دي چې په یس او نو سره ځواب نه کیږي. دا هغه پوښتنې دي. or information question یا دې ته موږ معلوماتي سوالونه هم ویلی شو. to ask about reason چې د علت په باره کې پوښتنه کوي، د یوه شي د سبب په باره کې پوښتنه کوي چې هغه د څه سبب له څه له وجې داسې شوي دي. د دې لپاره موږ وای کاروو. وای یو معلوماتي سوال ده، یو معلوماتي پوښتنه ده چې هغه موږ د علت لپاره کاروو. خو تر ټولو د مخه د دې دپاره چې موږ وای وکاروو، دې ته موږ WXSV له دې فارمولې څخه موږ کور وخولو چې د W څخه مراد WH question دي، WH question، او د X څخه مراد اکزیلري کوم وربونه چې دي د هغه هیلپینګ وربونه موږ ویو، یعنی کومکي افعال، هغه افعال یا فعلونه دي. او د S څخه مراد سبجیکټ یعنی فاعل مراد ده، او د V څخه مراد ورب ده. یعنی دې فارمولې څخه زیاتره وخت په دې کې کور اخیستل کیږي. نو وای چې کله موږ کاروو د WXSV فارمولې نه موږ کور وخولو چې W نه مراد WH question دی، او د X نه مراد اکزیلري یعنی هیلپینګ ورب ده، او د S نه مراد هغه یو سبجیکټ یا فاعل ده، او ورپسې د V نه مراد ورب ده. نو کله چې موږ وای یعنی WH question کاروو، هر یو WH question چې دا خو دلته موضوع دی وای دو. نو وای چې کله موږ کاروو WH question دخولو، او د WH question نه وروسته یو کومکي فعل دخولو د هماغې زمانې چې په کومه زمانه کې کاروو. نو د هغې څخه وروسته موږ سبجیکټ دخولو، د سبجیکټ څخه وروسته موږ بیا ورب دخولو، د ورب نه وروسته بیا کمپلیمنټ یا ابجیکټ یا هماغه خپله بېله مسله ده که نه. نو راځو WH question ته. WH question کې بیا وای ښیو، وای مخپله راخوسته، او بیا څو اکزیلري ته په سمپل پریزنټ ټینس کې ښیو. وای do you go to school? Why do you go to school? ولې ته مکتب ته ځې؟ Why do you go to school? ولې ته مکتب ته ځې؟ نو زیاتره وخت موږ چې دې ته بیا ځواب ورکوو، نو ځواب یې په 2+ ورب باندې ده، یعنی چې 2+ ورب باندې، یعنی 2+ ورب هماغه موږ هغې ته بیا ځواب ورکوو چې کله موږ 2+ ورب په شارټ فارم کې یعنی شارټکټ حالت کې استعمالوو. نو why do you go to school ته ولې مکتب ته ځې؟ to get information, to get information, to learn something. to learn some things یعنی یو څه زده کړم. to learn some things دا شرط انسر ده. خو که چېرته موږ بیا دې ته بیکاز لګوو، نو هغه بیا کولی شو دې دپاره بیکاز هم استعمال کو. why do you go to school؟ ولې ته مکتب ته ځې؟
because I want to learn some things. یعنی دا معنا د 2 plus verb د why د ځواب سره مستقیما اړیکه لري. یعنی که موږ because لګو بیا به 2 plus verb ته اړتیا لرو. I want to learn some things. د 2 plus verb infinitive حالت جوړوي. دغه باندې ان شاء الله فتلونکي کې غږیږو مصدر حالت جوړوي. نو ان به ان شاء الله ورسته به خبرې کوو. نو دا د صدا زمانه استعمال او why do you go to school کچې ته موږ بیا دلته سبجیکټ دغه سبجیکټ مفرد کو نو د دې پورا بیا د کومکی فعل تم تایید وکړو په دغه زمانه کې چې هغه چې دا داز دا. نو لکه یو مثال موږ کلی کو example why does he go to school ولی هغه مکتب ته ځي ولی هغه مکتب ته ځي. نو لاند ځواب موږ کوو short answer to get information یعنی دا معنا چې معلومات ترلاسه کی. د معلوماتو د ترلاسه کولو د پوره دا څه کوي دا مکتب ته ځي. نو د حالي صدا زمانه نو د وای کله موږ په کومه زمانه کې کارو نو هغه موږ د WXSV فارمولې څخه کول خلو چې په معنا کې د W نه مراد WH question وای دا او د X نه مراد auxiliary کومکی فعل د همه زمانه یعنی د حالي صدا زمانه کومکی فعل چې دا do does دی. نو هغه موږ دلته کارو او د حالي جدید لپاره MRAs یعنی بی لګو بی present حالت او د تیر لپاره واز ور لګو او د هغه جدید لپاره او دا غاس بیا کوم یو زمانه مونږ کړو هغه کومکی فعل د x په یو ځل خلو یعنی x نه مراد auxiliary ده په دې صورت کې x auxiliary او د s نه مراد subject د drop an action چې هر یو subject کوم کې د کاروي کغه په ناون دا او کغه ناون دا او د وینه مراد ورد د اکشن یا عمل چې هغه دغه علت سبب پښتنه مونږ کو هغه مونږ دلته کړو. نو دا د simple present tense کې د do does استعمال د x پوزیشن یعنی wh مخبل د خوستو هغه نو دستمو د auxiliary یعنی wh نه موعد خوسته ده او دغه نو دستمو د auxiliary په حیث مو do یا does خوسته ده چې do مونږ د جمع نمونه زمینونو لپاره کړو او does چې دا مونږ د مفردو نمونو یا زمینونو لپاره کړو او دغه نو دسته بیا مونږ ورب خواسته ده چې هغه ورب کوم علت سبب پښتنه کو هغه فعل استعمالو. نو دا یا غیر نو دسته مونږ کمپلیمنت ابله مسله ده. نو وای نو دسته کومکی فعل او د کومکی فعل نو دسته سوري دغه صورت کې وای نه مخکې مونږ سبجیکټ کړو او د سبجیکټ څخه ودسته مونږ ورب کړو یعنی فاعل هم باید په جمله کې موجود وي. نو کچېرته مونږ لکه په دې صورت کې یو مثال زبل لیکم چې why do they write a book دوی ولې کتاب لیکي. نو دلته سټرکچر ته کله موږ WX سټرکچر ته چو د WX څخه هغه W د خلم چې هغه وای دا او د auxiliary څخه موږ X د خلو چې auxiliary نمائندګي کوي او د subject څخه موږ د دا او د S subject نمائندګي کوي او right چې دا غادي وی منه د right نمائندګي کوي. نو په دې کې WXV سټرکچر د هر زمانه ته څه وای هر وی زمانه ته څه کولای شي د سټرکچر څخه څه ګټو خلای هغه زمانه کې دا استعمال کوي. نو سمپل پاست ټینس ته څو د سمپل پاست ټینس کې چې کله مونږ کړو نو د سمپل پاست په اړه مونږ خپل کومکی فعل لرو. د سمپل پاست یعنی ساده تیری زمانه کومکی فعل چې دا ډیټ ده ډیټ. نو کله چې مونږ ډیټ کړو نو هغه دا سټرکچر دغه سټرکچر په حیث کړو همدغه سټرکچر نه ګټو هلو لکه سمپل پاست ټینس کې زوای خپل د خلم WH question هغه نو د auxiliary did خلم هغه نو د subject خلم you هغه نو د verb چې کوم د خلې why did you go to school why did you write a letter why did you write a book تولي كتاب ولیکا تولي كتاب ولیکا. نو دا دلته دا X چې دا د auxiliary نمائندګي وکړه. نو په ټولو زمانو کې موږ دا کولای شو چې کو استعمال کو. نو دا د علت لپاره د ریزن لپاره موږ کړو د سبب لپاره موږ کړو دا ورپسې دا کوم ډیټ چې دا د auxiliary کومکی فعل په حیث وکړول شو چې هغه X دا نو تاسو به همیشه هر یو کومکی فعل چې کاروي تاسو به WX
اس وی سټرکچر ته نظر کوئ د دې مطابق بو همغه نیوه جمله جوړوئ د ایکس یو پرټیکولر معلومه زمان نشي ټکله اګزیلري هغه به مونږ کومکي فعل لګو هغې مطابق بیا اګزیلري ورب ښیو او د اګزیلري ورب سلیکټ د ټینس بیا هغې نه وروسته کیږي لکه دلته مونږ ډبلیو ایچ لګوله ده چې هغه ډیټ ده نو مونږ کولی شو دلته سلیکټ د ټینس وکړو ډیټ د پاست ټینس یو کومکي فعل ده یا دلته مونږ په دا حالت کې مونږ ډز لګوله ده په دې مونږ پوهېږو چې ډز یو د سدا زمن یو کومکي فعل ده نو سلیکټ د ټینس مونږ دې غځې نه کوو نو ډبلیو ایکس اس وي سټرکچر کې مونږ سلیکټ د ټینس نشو کولی نو دا د ډبلیو واي استعمال و چې زیاترو زده کوونکو مسنجر کې پوښتنې کولې چې مونږ ته د ډبلیو ایچ کویشن یو داسې لنډه فرمولا وښیه چې هغه فرمولا د ډبلیو ایکس اس وي سټرکچر ده د دې څخه په استفادې سره کیږي یا دغسې کو ډبلیو ایچ کویشن مونږ نور هم لرو چې هغه واټ ده ویرډ ده وای ده ورپسې وایل ده او کوم هو ده هوز ده د ټول ډبلیو ایچ کویشن مې انشاءالله په نوبت سره شرحه کیږي تاسو ته به هیو خو بیا به هم د دغه سټرکچر څخه مونږ کور خولو دغه سټرکچر یعنی ډبلیو او ایکس اس وي سټرکچر څخه نو زده کوونکو پوښتنه کوله او خدای دې وکړي چې څه مو زده کړي وي او خپل معلومات مو پکې ډېر کړل په دې کې لنډه شرحه وه نو ښه وخت ته غواړم ښه وخت ولرئ ښې شیبې خو په پای کې د یوټیوب چینل دې سره سبسکرایب کړئ مننه ښه وخت ولرئ او ښې شیبې